زما خوږو ورونو دوستانو، زه یم ستاسو ملګری خورشید خان. زه نزار یوسفزی. موږ تاسو ته په ګډه باندې مرحبا کې د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وي دوبۍ څانګې نه حاضر یو او تاسو ته په دې خپرونه کې ډېر هرکلی وایو. مینوالو ستاسو په ګڼ شمېر باندې ایمیلز او خطونه موږ ته میلاویږي. تاسو زموږ پروګرام خوښوئ، ستایئ. د دې دپاره ستاسو ټولو ډېره مننه. او دا خو تاسو ته پته ده چې په دې خپرونه کې موږ سره یو میلمۍ او هغې نه بغیر دا پروګرام زموږ نیمګړی. نننۍ خپرونه کې چې موږ سره میلمه دی نزار صاحب. خورشیده، زما د ژوند هم دا یو ډېره اهمه ورځ ده نن چې زموږ سره کوم فنکار کوم ملګری په دې محفل کې چې کوم دی په دې پروګرام کې میلمه دی، دا د ځان دپاره او د تا دپاره د اف ټي وي پروډکشن او د شمشاد ټلویزیون دپاره ډېر د اعزاز او د درناوي خبره ګڼم. هغه راغی یو ډېر لنډ تنګ وخت وڅخه، خو بیا هم موږ له وخت راکړو په دې پروګرام کې موږ سره میلمه شو. د هغه په حواله به زه دا خبره وکړم چې هغه د فن دې دنیا ته په شعوري توګه راغلی. هر څوک د پښتو د موسیقي د پښتو د فن چې کوم دی دا په سازونو په راګونو په فنکارانو ډېر شتمن، خو د لوستو خلکو پکې ډېر کمې محسوسېدو. او د هغه په راتګ باندې د پښتو د موسیقۍ دغه کمې چې کوم دی نو دغه لرې شو. زه ډېر په دعوې سره او ډېر په ډاډه زړه دا خبره کولی شم چې هغه یو دور د هغه سره تړلی دی. نن چې په دې لر او بر وطن کې تاسو د څومره فنکاران وینئ، دا ټول فنکارانو په څه ناسته وخت کې په څه ناسته ذریعه باندې د هغه د فن نه د هغه د هنر نه استفاده کړې ده، بلکې صرف د هغه د فن او د هنر نه استفاده نه ده کړې، بلکې د هغه ناسته ولاړه هغه هم کاپي کړې ده. نو زه په خپل پروګرام کې مرحبا کې باچا صاحب هارون باچا تاسو ته په خیر راغلم. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. تاسو ډېره مننه، تاسو د ملګرو مننه، ستاسو د شمشاد ټي وي مننه چې ما له دا موقع په لاس راکړه او په دې پروګرام کې تاسو سره د ناستې یم او په دې واسطه به زه خپلو مینهوالو سره خبرې وکړم، هغوی به زما نه خبر شي، د حال احوال نه به خبر شي. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته ستاسو پروګرام کې ناست یم او دا زموږ دپاره ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده چې تاسو نن موږ سره میلمه یې. خو دغه ویاړ دی زما دپاره چې شمشاد ټي وي ما کتو او د دې خپرونې زما خوښېږي، بعضې خپرونې ډېرې ښې دي. نو زما خپله خواهش و چې داسې یو موقع زما په لاس راشي چې زه په دغه ټي وي راشم، د دې ټي وي له لارې خپلو مینهوالو سره مخ پر مخ شم. باچا صاحب په لنډه غوندې خپله پېژندګلو وکړه شو، خو تا ټول په لر او بر وطن کې پېژني، خو په لنډه شان پېژندګلو خپله وکړي چې د شمشاد ټلویزیون مینهوال. او نزار صاحب زه ورته خو د یو کلي صوابۍ یو، زما تعلق صوابۍ کې بیا پنجپیر یو کلی دی هغې سره دی، هلته پیدا شوی یم، ابتدایي سبق مې هلته ویلی دی او بیا پېښور کې مې کالج او یونیورسټي او دغه څیزونه شوي دي. نو موسیقۍ آغاز مې هم د پېښور نه کړی او په 1994 کې او په ټي وي باندې د پي ټي وي چې کوم د پښتو د پېښور څانګه ده د هغې نه بیا په 96 کې مې د کیسټ مارکېټ ته راغی، بیا د کیسټ یو سلسله شروع شوه. نو بس دغسې روانه وه یو سلسله او اوس هم لږ پکې ګیپ راغلی دی، لږه وقفه پکې راغلې ده چې زه اوس پېښور کې ژوند نه کوم، زه امریکا کې ژوند کوم. د هغې د وجې څه داسې خبرې دي چې زما د موسیقي کول لږ غوندې ځنډېدلي دي، لږ وقفه پکې راغلې ده. خو زه به بیا هم کوشش او هڅه مې روانه ده چې دغه کمې دې شی مزید را نه شي او زه دغه خپلو خلکو سره خپلو پښتنو وروڼو سره خویندو سره چې زما موسیقي همیشه خوښه کړې ده او ما له یو مینه او یو عزت را کړی دی، نو چې زه د هغې نه لرې لاړ نه شم او زه هغې له وخت په وخت موسیقي ورکړم خامخا. نو خپله یو هڅه مې روانه ده، ګورو څه کېږي. هارون باچا صاحب په امریکې کې تاسو مونږ ته ووایئ که نه چې تاسو هلته کې ډېر وخت نه، نو هلته کې ستاسو څه هلې ځلې دي؟ امریکا کې ډېر وخت خو نه دی شوی، زما یو 3 کاله وشو او اول زه نیویارک ښار کې وم، اوس تېر یو کال یو نیم نه په ورجینیا واشنګټن کې ژوند کوم او زما یوه خوشبختي به ورته زه ووایم، خوشقسمتي به ورته ووایم چې ما ته په امریکا غوندې ځای کې هم داسې موقع خدای په لاس راکړه چې زه خپلو وطنوالو سره خپلو مینهوالو سره د مشال ریډیو د لارې زما یو رابطه جوړه شوه. زه مشال ریډیو پاکستان کې خپرونې لري، سهار د 9 نه تر مازدیګر تر 6. نو زه د هغې کرسپانډنټ یم په واشنګټن ډي سي کې، په موسیقۍ باندې هم پروګرامونه کوم او کوشش کوم چې زموږ د موسیقۍ سره فن سره کلتور سره تړلي کومې موضوعګانې دي، کوم ایشوز دي، په هغې خلکو سره پوهانو سره خبرې وشي او هغه خبرې خپلو خلکو ته ورسولی شم. دغه یو هلې ځلې مې روانې دي. ډېر ښه. باچا صاحب
هسې خو ستاسو کورنۍ چې کومه ده دا په پښتون قومي تحریک کې ډېر یو بنیادي رول ادا کړی. تا چې په کوم حجره کې په کوم چاپېرچل کې راډیو شعر ته په پښتونولۍ خبرې کېدي خو د پندې دنیا د راتګ سره یو دا ستا شوق و که نه یو شعوري کوشش ما پکې اورېدلي دی دا یو شعوري کوشش کړی دی چې د پښتو د موسیقۍ ته وده ورکړو. او شعوري کوشش خو ما بیا هله وکړی شو چې ما ته اول دا اندازه ولګېده چې سم د سکول د وختونه بیا په کالج کې هم چې یاره زه ګنې سندرې ویلی شم زما اواز ښه دی که نه زما په سکول کې په کالج کې به چې کوم د ترانې به وي او قرت ویل نعت ویل نو زه به دا وایم چې دا د خدای ورکړي د خدای له طرف نه یو تحفه ده چې چاته میلاو شي چې هغه دغه اواز په سور کې وي هغه سره د سور سره لې بیا ډېر ضروري دی چې په لې هم پوهېږي او دا دواړه څیزونه دا الله تعالی ورکوي دا یو ډېره لویه تحفه ده که نه نو دغه د سکول کالج وختونو کې به ما دغه قسم اکټیویټیز کې حصه اخیسته بیا زه ایډورډز کالج کې هم پېښور کې چې زمونږ یو ډېر محترم استاد مونږ ته د انګلیش لټریچر ښو نو هغه به راته وایي چې زه بچې ته ټي وي ته بوځم نو ما به ورته وایي چې سر زه خو کور کې تپوس کړی زما لپاره دغه کار هم ډېر ګران دی ځکه چې هغه خپل سماجي بیک ګراونډ سیاسي او مذهبي او دغه وي او زمونږ پښتنو ټولنه کې بیا اوس خو خیر لږ حالات ښه شوي دي نور به هم ښه شي چې سوره تعلیم هم کېږي او شعور هم کېږي خو زما دغه وختونو کې بیا هم ما محسوس کوله چې څه قدغنونه څه خندان شته چې هغه د هغې د وجې ما ته ګرانې چې زه داسې سامله راشم او د خلکو مخې ته موسیقي وکړم خو دا وه چې بس زما د رور مشر زما د ماماګانو د هغې یو سپورټ یو سهاره راته میلاو یا زما والد صاحب سره یې خبره وکړه او زه په کور کې کشر یم نو یا دغه وجه وه یا بیا زما د سبق چې کوم اړخ دی هغه هم صحیح روان و ما چېرته د هغې له د ګیلې موقع نه ورکړې چې یاره زما سبق خراب شوی زما د میوزیک د لاسه نو بیا ښه وه ما ته چې څومره زما هغه یرې ترهې وې د هغې نه برعکس ما ته اجازت میلاو شو چې ته کولی شي چې ټي وي ته لاړ شي یا کیسټ کوې نو دا زما د کور والا ما سره یو جدا ما باندې احسان دی چې هغې کړی دی زه یې پرېښودی یم او ما ته خنډ نه دی جوړ شوی که نه زما د فن په لاره کې باچا صاحب سټیج او د ټي وي خبره راغله که نه تاسو سټیج کړی ټي وي کړی ریډیو کړی تاسو کیسټ سی ډي فلم چېرته تاسو کړی فلم کې تاسو چېرته سندرې ویلې یاره فلم مې یو ما ته خو د کافي وخت نه به ویل کېدل چې زه پېښور کې وم چې فلم کوو خو زما په سمې نه راتلو هغه بعضې خبرې دي چې هغه زما نه وي خوښې په فلمونو کې دا یو ځل زموږ یو ډېر تکړه موسیقار دی ماسټر علي حیدر دغه موسیقي زما ډېره خوښه ده او هغه راته ووایي چې ما سره د ساحل صاحب د رحمت شاه ساحل صاحب چې زموږ د پښتنو ډېر ستر شاعر دی د هغه کلام دی وړومبي ځل هغه په فلم کې راځي او که ته را سره کومک وکړې او دغه ټوم پکې راشي ته پکې خپل اواز شامل کړې نو موږ دا فلم داسې نه جوړو چې دا به لکه د نورو فلمونو په شان وي دا به یو مختلف تجربه وي یو ښه کوشش کوي جی نو بس هغه موسیقي خو موږ اډیو چې کول هغه موږ وکړل زما سندرې په خپل هم ډېرې خوښې شوې ماسټر علي حیدر چې کومې را جوړې کړې خو بیا هم چې ما هغه فلم کتو نو زه په خپل کار ستومان وم چې دا ماله نو کول کار ځکه چې زما تمه ونه د هغې هغه شان ونه شوه نو دغه ستونزې دي خدای دې وکړي چې زموږ دا فلمونه زموږ دا سټیج شوز چې څنګه کېږي دا ویرایټي شوز چې ورته وایي چې دې کې لږ دغه زموږ د پښتني اقدارو د روایاتو خیال وساتل شي او دغه خیال ساتل کېدل څوک پیل کړي دا په دې کار شروع شي نو بیا به زما په شان نور زما ملګري به هم غواړي چې په دغه فلمونو کې هم راشي دغه سټیج ته هم وخېږي خو هله شرط پکې دا دی زما ذاتي راته زه خبره وکړم چې دغه معیاري شي دغه سټیجونه د فلمونه د پښتني روایاتو اقدارو سره په سمون کې دا یو ښه پرزنټیشن کې نه راشي بلکل صحیح دا چې کومې فلمونه د پښتو پخوا که موږ زاړه فلمونه د پښتو ګورو پای کې د موسیقۍ معیار چې کومه پکې کیسه وه د هغې معیار چې په کومو خلکو پکې کار کوه د هغې کار ډېر اعلی و موسیقي پکې ډېره ښه وه شاعري پکې باچا ډېره ښه وه وخت تېرېدو سره په کار دا وه چې د پښتو د موسیقۍ فلم ترقي کړی وي خو د ترقۍ په ځای باندې اوس لکه ستا غوندې سندرغاړي چې کوم پای کې سندرې ویلو ته تیار نه دي ډېر خلک داسې چې کار کول غواړي پکې کار کولو ته تیار نه دي دلته چې دا کوم میوزیکل شوګانې کېږي په یو کې تاسو اوس هم په یو داسې اداره کې کار کوي چې ولس سره ډېر نیغ په نیغه رابطه نشته خو هلته خلک په یورپ کې یا په امریکا کې چې کوم خلک دي هغوی دې ته په کوم نظر باندې ګوري دلته خو ډېر ګوتنیوي کې په دې څیزونو باندې کېږي هلته چې کوم حساس خلک دي تاسو ته په کوم نظر ګوري او په دې خو ما په خپل مشال ریډیو باندې پروګرام جوړ کړی دي
او دا یو کنسرن شته خلکو سره یو اندېښنه شته چې دا څنګه چې دا شوز کېږي دا داسې نه ده پکار زما په خیال دلته چې کوم دا شوز کېږي دوی به خپل څه کمرشل مجبورۍ دي یا خامخا یې د خپله ځانه جوړې کړي چې دا زموږ کمرشل مجبورۍ دي حالانکه ما داسې ډېر خلک ولیدل او ډېرو سره مې خبرې وکړې په ټلیفون باندې هم د امریکین هم نو هغوی وایي چې یاره که مونږ ته سم پروګرام وشي نو د هغوی خیال دا دی چې زیات خلک به دې پروګرامونو ته راشي نو زما هیله ده امید کومه چې دلته چې کوم میشت پښتانه دي هغوی به هم داسې پروګرامونو ته لاړ شي چې هغوی ګڼي چې هلته په تګ باندې هغوی داسې څه عیب پکې نه ګڼي څه ځان ورته بد نه ښکاري او دغه شان زموږ فنکاران هم که زه یم که نور دي چې هغوی هم داسې یو کوشش شعوري کوشش وکړي چې داسې سټیجونه او داسې پروګرامونه وکړي یا هغې له لاړ شي چې هغوی ګڼي چې دا موږ د خپلې پښتو ژبې او د خپل کلتور سره د هغې دغه نه یو روان مخالف نه یو روان خان باچا صاحب تاسو سره ډېر ښه ګپ شپ روان دی خو وخت شوی دی یو لنډه شاندامه واخلو بیا واپس راشو مینهوالو موږ سره اوسئ ډېر ژر واپس راځو اخلو یو لنډه شاندامه جی ستړي مشئ په خیر حالی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امیدونو چې تاسو ټول به ناست دی زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ تاسو ته پته ده چې نننۍ خپرونې کې موږ سره میلمه دی هارون باچا صاحب باچا صاحب دا د پښتو موسیقۍ چې د شاعرۍ دا کوم معیار چې دی په دې هم ډېرې ګوتې نیوکې کېږي تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ تاسو چې کله رالئ د پښتو د موسیقۍ د میدان ته نو ډېره ښه شاعري او د ډېرو 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 سترو شاعرانو شاعري هم ځان سره راوړه چې هغه د دې وطن او د دې قام او د دې ولس او دا رنګونه پکې ټول شوي اوس چې موږ ګورو او خلک هم داسې ګڼي کوم حساس خلک تر دې خاورې هغوی وایي چې په دې کې د شاعرۍ چې کوم معیار دی هغه غورځېدلی دی تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ نو نیوکې خو په زوم کوم خامخا او زه به دا ووایم نظار صاحب موږ په دې مخکې خبرو کې خبرې دغه راغلې چې زموږ په دې د پښتو ژبې او کلتور سره چې کوم تړلی شو بیز چې ورته وایي که نه میډیا دا او دا هر څه دي ټي وي دی ریډیو دی بیا خاص کر په ټي وي کې دا خامخا کمرشلیزم دا خامخا ګلیمر دا راګډ شوی دی نو زما په خیال دا به یو چونکې دا هر څه زموږ دپاره نوي دي کوم ادارو کې چې کوم دغه خلک ناست دي کېدای شي هغوی پې هم لا سم نه دي پوه شوي زه به دا ووایم چې یاره دې نه مونږ څنګه په ښه طریقه کار واخلو نو زه بیا هم یو امید لرم چې دغه څیزونه به داسې نه چې دا به اوږدېږي دا به ختم شي په مخکې ځي په مخکې به لاړ نه شي ښه کار به راشي ښه موسیقي به راشي ښه پروګرامونه به راشي چې هغې کې به د پښتو د کلتور خیال ساتل کېږي ښه شاعري به مخې ته راشي او خاص کر دا اوس چې موږ خبره کوو په دې دور کې چې خبره کوو چې دا پښتنو ته کوم حالات جوړ دي د هغې د کومو ننګونو سره مخ دي نو په دې باندې زموږ شاعرانو هم ډېر ښه شعرونه لیکلي دي ډېر ښه کلام مخې ته راغلی دی نو باید چې هغه څیزونه راواخیستی شي هغه وویلی شي او په هغه طریقه دغه خپل پښتانه کام دا خلک یو سندرغاړی یا یو موسیقار خبر کړي چې دا څه ایشوز دي څه خبرې دي دا څه روان دي په دغه سیمه کم سیاست کېږي کمې لوبې روانې دي دا ټوله ډېره ښه شاعري مخې ته راغلې ده ما په خپله ما ته چې امریکې ته څه رارسي زما لاسو ته راځي د انټرنیټ له لارې یا څه ملګري راولېږي داسې کلامونه نو ما داسې نظمونه داسې غزلې کمپوز کړي مې دي هلته ریکارډ کولی لا نه شم دغه یو مشکل راته پېښ دی خو ما ته چې کله موقع میلاو شي که خیر وي نو زه به کوشش کوم چې دغه څیزونه ریکارډ کړم او بیا هم د دغه چینلونو له لارې ویډیوز پې جوړ شي او خلکو ته یو میسیج او پیغام لاړ شي داسې شاعري چې کې خلک د دې خپل حالاتو نه خبر شي دا څه دي دا څه کېږي دا څنګه کېدی شي او دغه ټول موضوعګانې دي چې بلا ډېر ښه لیکل پې شوي دي او په دې دور کې په خاصه توګه د امن پیغام ورکول دي د دې جنګونو نه ځان خلاصول دي دا ډېر غټ کارونه چې دا کول دي د موسیقي او د سندرو خبره منځته راغله زه هم که ستاسو خوښ وي نظار صاحب انورشاه صاحب یو سندره به واورئ ستاسو په اواز باندې راځئ چې وواورو راځئ چې مینهوالو موږ سره د باچا صاحب یو ښکلې غوندې ویډیو پرته ده راځئ چې وګورو تاسو هم ترې خوند واخلئ او موږ به ترې خوند جی ډېره ښکلې او مزداره سندره وه یقینا چې تاسو به ترې خوند اخیستي نظار صاحب تاسو خوښه شوه ډېره خوندوره سندره وه ډېره مزیداره سندره وه ډېر خوند مو ترې واخیست باچا صاحب په دې خپل وطن کې چې کله وي مسافر نه وي نو ډېر مینهوال دې لرل چې چېرته به تلي بلا مینهوال به دې راپېژني
مسافر شي مسافر هم ډېرو لرو وطنونو شي نو څه محسوسوي هلته کې چې ژوند کوي نظار صاحب زه خو به کله کله د پېښور نه راووتم دلته دوبۍ ته به راغلم یو ای ته به رالم داسې نور ملکونو ته پکې تل راغلی خو به یو څو ورځې شپې به وي چې هغه بهر رالې واپس به هغه پېښور ته خپل کور ته تلمه خو دا ځل چې راوتی یم نو بیا داسې پوخ راوتی یم که نه ډېر وخت وشو چې بیا پېښور ته خپل کلي ته نه یم تللی نو اوس راته احساس هم کېږي چې یاره مسافري واقعي چې ډېر ګران کار دی ما خو کتې هم ډېر شی ویلي دي د مسافرۍ او په غزل او سندرو کې هم د مسافرۍ او دغه احساسات پکې ما بیان کړي دي اوس چې پکې خپله کېوتم نو زیات راته محسوس کېږي چې خپلې ټپې به راته اوس خپله یادېږي ما بلکې یو ټپه کړې وه چې مسافرۍ مې زړه نری کړو مسافرۍ مې زړه نری کړو او په میږي خپنک دم چې یار دی پاتې شي نو هغه ډېر سړی وطن یادوي خپل خلک یادوي خپل د کور خلک بلکې ما زموږ یو ډېر ښه ملګری دی علي اکبر سیال صاحب ډېر ښه شاعر دی نو هغه راته یو ځل ټلیفون وکړو چې یاره ما هسې مې ستا طرف ته سوچ لاړو چې دا خو اوس مسافر دی د به څه احساسات دي به څه وایي نو چې په هغه ساعت بس ما ته یو څو شعرونه مې ولیکل او هغه بیا ما ته امریکې ته رالیږلي وو ما ریکارډ کړي هم دي چې اوس ما ته که رایاد شي هغه شعرونه چې مسافر یم په وطن پسې مې زړه چوي مسافر یم په وطن پسې مې زړه چوي او د یو ښکلي په دیدن پسې مې زړه چوي واه د یو ښکلي په دیدن او مور او پلار دي خویندې ورونه که اولاد دی د خپل کور په هر یو تن پسې مې زړه چوي او سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې سیاله ته زما د زړه نه څه خبرې په هر یار په هر مین پسې مې زړه چوي نو د مسافرۍ ورځې شپې اوس راغلي دي را باندې داسې حالات جوړ دي نو ګران کار دی خو بس کوو ژوند پکې کوو مسافري واقعي چې ډېر ګران کار دی خو چې کله تاسو تنها وئ یوازې ناست دی هغه ټیم کې تاسو څه ډېر زیات خوښوئ دا سندرې اورېدل ټپې اورېدل چاربې ته یا داسې څه کتاب متاب پړول یا خاموشي اختیار څه تاسو ته امریکا کې خو ډېر تیز ژوند دی هلته خو داسې یوازې تا ته وخت نه میلاوي چې یوازې سړی کښېني که نه یو کار دی بیا ما سره بچي هم هلته کېدي نو د هغوی له وخت ورکولي خو بیا هم کله چې یوازې کېږم نو مطالعه کوم او خپل یو هارمونیم مې ځان سره ساتلی دی نو کښېنم چې کوم د خوښې شاعري مې د هغه راواخلم هغې له کوشش کوم چې طرز وله جوړ کړم کمپوز یې کړم یا چېرته نورو یارانو دوستانو څخه تګ راتګ وشي ما څخه څوک راشي زه چا څخه لاړ شم هلته خو ډېر د شمار ملګري دي په امریکا کې زما دغسې وخت تېرېږي په راتلونکي وخت کې څه په زړه کې دي لکه څه ریکارډینګ کول غواړئ څه کیسټ څه سیډي راکوي څه ویډیو جوړول غواړئ لکه پلان شته په بلکل نظار صاحب ما خو تاسو ته ووایي چې لږ یو وقفه راغلی دی یو ګیپ راغلی دی که نه چې دا 2008 کې چې زه راوتی یم د وطن نه نو بیا ما خپلو مینهوالو ته څه نه دي لیږلي چې د یې واوري څه نه وي اگر چې یو کوشش مې کړی خو هغه هغې کې څه د ټیکنیکل څه ایشوز د وجې هغه ما لا ریلیز نه کړی شو اوس مې راتلونکي وختونو کې خیال دی چې کتیري زر تر زره څه کمپوزیشنز چې مې کړي چې هغه ریکارډ کړم او بیا خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړم نه کوم به انشاءالله ډېره خوښوي ځکه چې خلک هم ډېر په تمه دي ما د خپل احساس کېږي ما سره چې څومره خلک رابطې کولی شي په فیسبوک باندې نور په ټلیفون له لارې نو هغوی هم دغه تقاضا کوي چې یاره ته شابکه څه راولېږه نو ما سره ډېر زیات احساس دی د هغوی د دې لیوالتیا او زه کوشش کوم چې زر تر زره څه نه وي ورته ورکړی شم انشاءالله تاسو به دا البم خوښوئ چې کله راوځي نو دا مینهوال به ډېر زیات په تمه دي ټول ورته ډېر زیات په انتظار باندې دي ټول د روبر چې څومره پښتانه دي د ټولو په زړونو باندې تاسو بادشاهي کړي د راج هم کړی دی نو یقینا چې دغه دې دپاره به موږ ټول ډېر زیات انتظار کوشش پرې شروع دی خو وخت شوی دی یو لنډې شان دمې یو دمه اخلو بیا واپس راځو مینهوالو موږ سره اوسئ چېرته ځیمه دمه جی ستړي مشئ په خیرالی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امیدونه چې تاسو ټول به ناست وئ زموږ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ تاسو ته پوه چې نننۍ خپرونې کې موږ سره چې میلمه دی غازي هارون باچا صاحب کیسټ او په سټیج کې او نور د ټي وي او د ریډیو په پروګرامونو کې ټول نه زیات ستاسو څه خوښېږي کم یو تاسو ډېر په مینه باندې کوئ زما کیسټ زیات خوښېږي هغې کې دا چې
مطلب ما چې کوم ځای کار کړی ټول مې په خپله خوښه کړی دی زما پکې خپلې خوښې ته اولیت ورکړی دی خو کیسټ کې دا چې کې تاسو ټول میوزیشنز یو ماحول جوړ وي او تا یو سیس ډېر مخکې نه پلان کړی چې کلام دې راغستی هغه دې کمپوز کړی او بیا ته لګیا هغې سره خواري کې یو ځل غلط شي په دویم ځل غلط شي په دریم ځل غلط شي هغه ریټیکس کوي بیا به د هغې د زیات ښه کولو کوشش کوي نو کیسټ کې دی چې هغه خپل پوره څومره وس کولی شي هغه پکې وکړي که نه جی او دام د جی ما بېګا تاسو یو کیسټ اورېدو هغه کې تاسو لکه یو څو ځله دام ویلي چې لږه خاموشي اختیار کړي زما په خیال تاسو چېرته لایف پروګرام کولو په سټیج باندې چې کم کسان پکې خبرې کوي منځ کې تاسو لکه پروګرام کوي او شروع وي رواني پروګرام منځ کې پکې ډېر کسان داسې چې هغې پکې خبرې کوي یو ټپی واورېده هغه په خپل څه یادونه رایاد شو نو خپل ملګري ته په غوږ کې لګي خبرې کوي یا خپل یادونه ورسره شیر کوي او پروګرام کې لږ غوندې ډسټربینګ پیدا شي تاسو ته په هغه باندې کار راځي نو ما خو همیشه دغه خبرې مې دی چې وایي که نه چې مایند کړي مې دي زه پرې خفه شوی یم او یو خدای چې ته تا ته ستا اورېدونکي ناست دي هغوی په یو شعر خوشحاله شي د داد ورکولو بیا یو جدا اندازي هغوی خوشحاله شي تاڼې وغږوي یا وګډېږي هم د خپلې خوشحالۍ اظهار په دغه طریقه وکړي نه خو خوند کوي خو دا خامخا چې هغوی یو بل سره غوره پسه او خبرې کوي او تا ته توجه نه درکوي نو ظاهره زه نه چې هر یو فنکار هغې باندې خفه کېږي جی او زه خو به که زما دغه موسیقي مینهوال چې کوم دي چې هغوی موسیقي اوري نو چې چېرته هم زه به هغوی ته ووایم چې چېرته هم چاته هم فنکار ته ناست دي نو کوشش دې کوي چې خپله ټوله توجه د هغه موسیقۍ ته ورکړي او هغه د تنګۍ نه بادشاه صاحب دا اوس چې کوم فنکاران دي نوي فنکاران دی چې کوم دا نوي طرزونه جوړوي دي سندرو ته دي غزلو ته نو دا ستا خوښېږي دا طرزونه او نظام صاحب بعضې چې کوم د نوي کل سندرغاړي دي نو هغوی خو کوشش کوي او ښه کوشش کوي زما خوښېږي بعضې دغه د هغوی موسیقۍ او د هغوی راغستي کلامونه خو که موږ په مجموعي طور وګورو نو بیا پکې ډېرې خامۍ او کمی بیشی مخې ته راځي نو امید کولی شو چې دا څه مشوره ورته ورکوي نو مشوره خو دغه ده چې اوس خو چونکې موسیقي کول ډېر اسان شوي دي که نه کمپیوټر راغلی دی نوې ټیکنالوجي ده نو اوس خو نظار صاحب که ته هم کښېنې سټوډیو کې نو ته به هم سندره به ریکارډ کړي او بیا نور په سور کې نور کار بیا په سور کې کول او په لې کې کول هغه بیا د کمپیوټر دی که نه دا مشیني کارونه دي ټول خو هغه ډېر د لږ وخت لپاره وي داسې زه خو به زما به دا یو مشوره وي دغه نوو راتلونکو سندرغاړو ته چې دغه شارټ کټس د لنډې لارې دې نه استعمالوي که نه باقاعده دې زده کړي وکړي خپل اواز دې جوړ کړي بیا چې ته څه وایې دا ډېر مهم دي چې ته څه وایې کوم کلام د انتخاب څه شي کړی دی نو دې ټولو ته خیال کولی او دا شان په مخکې د خپله موسیقي او د خپله ژبه بوتل دي ډېرې ښکلې خبرې روانې تاسو سره پروګرام ډېره مزه کوي خو وخت بیا د دمې شوی دی مینهوالو اخلو یو لنډه شان دمه ډېر زر واپس راځو موږ سره اوسئ چېرته ځئ ما دمه جی مینهوالو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی یقینا چې پروګرام ته به تاسو ناست یو خوندونه به ترې اخلئ بلا ډېر لوی لوی فنکاران چې دې پښتنو سره ډېره مینه په خپل زړه کې ځای کړي وو هغوی د پښتنو درد د دې پښتنو وطن درد یې په زړه پورې نیولی وو هغوی دا وطن پرېښود لکه تا چې څنګه پرېښود داسې څه حالات راپېښ داسې څه وشو لکه تا یو پلان مطابق ته لاړې او که نه داسې څه ستونزه تا ته راپېښه شوه چې دا خپل وطن او دا خپل مینهوال دې پرېښودل او بل د فن د دنیا یې داسې میراته کړه نو بس دا د افسوس مقام دی اظهار صاحب نظار صاحب چې زموږ په وطن داسې حالات جوړ شو او داسې لوبې پکې را جوړې شوې چې هغې کې نیغ په نیغه وار زموږ په کلتور وشو زموږ په موسیقۍ وشو زموږ په ژبه وشو چېرې او ډېر یو منظم د سازش په تحت زه به ووایم چې دا کارونه روان وو نو زه په خپله دغه مسلو ښکار وګرځېدم او په دې مجبور شوم چې وطن پرېږدم ګو چې د څه وخت لپاره به پرېږدم خپل وطن سړی نه شي پرېښودی نو چې دغه کیسې وشوې هغه خو ټول په دې میډیا کې په اخبارونو په هر څه کې راغلي چې هلته څه حالات جوړ شو نو زما خو دا وه چې بس هغه وخت کې اتفاق جوړ شو چې زه امریکې ته لاړم بیا هلته کې ملګرو شاته په وطن کې ملګرو دوی ټولو دغه مشورې کولې چې یاره لا واپس مه ځه که نه دا زه د 2-3 کاله مخکینی خبره کوم چې هغه وخت کې حالات لا خراب وو خطرې ډېرې وې زمونږ هنرمندانو ته فنکارانو ته
نو بیا ما هم خاصو زړه مې نه غوښته خو دغه یو فیصله راته کول شو چې اوس تر څه وخته پورې وطن ته تګ مناسب نه دی او اوس خو چې ګورو نو زه پر امید یم هیلهمند یم چې دا حالات پر ورو ټیک شي او دغه زمونږ سندرې زمونږ موسیقي دا به بیا را ژوندی شي نو امید کولی شو خدای دې وکړي چې دغه حالات را ټیک شي دا کوم خلک چې زموږ په شان مسافر دي د خپل وطن نه لري څنګه کولی شي د خپل ژبې او د خپل کلتور خدمت وکړي څه لارې چارې داسې راجوړې کړي چې د خپل ژبه هم راژوندی کړي د خپل تاریخي اقدار هم راژوندي کړي نو دا اوس موږ په دوبۍ کې ناست یو دلته زه خبرې یم چې تاسو ټولنې لرئ که نه د ادبي ټولنې کلتوري ټولنې او داسې چې زه په امریکا کې ژوند کوم هلته هم پښتانه چې کوم په خپله ژبه او خپل کلتور لږ د نورو نه زیات مین دي نو هغوی راغونډ شوي دي تنظیمونه جوړ کړي دي ټولنې جوړې کړي دي او هغوی لګیا دي خپلې چې څومره د هغوی وس وي هغې مطابق هلې ځلې کوي نو دغه کوششونه که جاري ساري پاتې شي نو زما په خیال چې یو ښه نتیجې به راوځي او زموږ د ژبه او زموږ د کلتور زموږ د موسیقۍ دا به وده وکړي په مخ به لاړې شي بچا چې بلا سوالونه او بلا خبرې زموږ په زړه کې پاتې شو پروګرام وخت را لنډ شو په اخره کې شمشاد ټلویزیون مینوال په ټوله دنیا کې تاته دي که څه پیغام ورکول غواړي شمشاد ټلویزیون نو د مینوالو ته زما یو ځل بیا سلامونه ډېرې مینې او ډېرې نیکې هیلې او بس دغه خبره چې موږ څنګه وکړه چې هر څوک دې کوشش وکړي چې د خپلې ژبې دپاره د خپل وطن دپاره په کوم مثبت طریقه چې کوم رول لوبولی شي نو هغه دې ولوبوي او دغه چې زمونږ ما په خیال چې زمونږ مرام دا وګرځي چې موږ دغه خپل وطن دغه خپل خلک د دې جنګونو د دې مصیبتونو نه چې په هره طریقې چې دوی راوځي او یو ښه یو سوکاله ژوند ولري نو دغه زما پیغام هم دی دا زما هیله هم ده او دغه امیدونه دي چې هغې سره لګیا یو ژوند کوو بچا صاحب ډېره مننه وخت راکولو ماته پته تاسو ډېر لنډ تنګ وخت موږ غوښتل چې ډېرې خبرې او ډېر سوالونه تا نه وکړو ځکه چې شمشاد مینوال چې کوم دی نو ټول تا ته په تمه باندې ډېره مننه یو جهان شمشاد ټلویزیون د پروډکشن طرفه ډېره مننه تاسو ډېره مننه د شمشاد ټلویزیون بیا یو ځل بیا ډېره مننه ډېر خوشحاله شوم تاسو سره کېناستم او د دې لارې زه خپلو مینهوالو وکتم زیبا اورېدم نو ډېره مننه او خدای به وکړي انشاءالله چې موږ بیا داسې غونډې به راجوړوو کینو به سره تاسو ډېره مننه تاسو یو جهان مننه ډېره شکریه مینوالو یقینا چې دې خپرونه نه به تاسو خوند اخیستی هارون باچا صاحب نه موږ سره په دې خپرونه کې میلمه و او په لومړي ځل دې په شمشاد ټلویزیون باندې دا انټرویو وه او په دې انټرویو کې چې څومره سوالونه او څومره کوېشنې وشوي یقینا چې دا به هم تاسو هم غوښتل چې دا تاسو دا معلومات ورنه حاصل کړئ نور مینوالو د دې خپرونه په هکله که تاسو موږ ته څه پیغام څه میسج راکول غواړئ زموږ ایمیل اډرس په تاسو ته لاندې ښکاري په دې باندې تاسو موږ ته فیډبیک کولی شئ ایمیل کولی شئ انشاءالله په راروانه هفته کې به یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته پورې د خپل ځان خیال ساتئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او پاک الله مو سپارو د خدای په امان الله په امان